السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې ان شاء الله دا وظیفه په ژوند کې مثلا یو ځل وکړئ هم درته کافي ده. دا ډیره بهترینه وظیفه ده. دا وظیفه چې کله تاسو وکړئ له هغه نه بعد چې دعا وکړئ، الله تعالی دا دعا ډیره زر قبلوي. او دا داسې بهترینه وظیفه ده دوستانو چې د هر مسلې د هر مشکل د حل کولو لپاره یو نهایت اسانه او مجرب عمل ده. دا ډیر بهترین عمل ده په دنیا کې د هر قسم تعافاتو د مشکلاتو د مخنیوي لپاره چې دا وظیفه ده. دا ډیره طاقتوره وظیفه ده او د آخرت له لحاظه چې واخې په آخرت کې به انتها زیاتې فائدې دي. خو د دنیا هره مسله چې حل کول غواړي د دیوې وظیفې کول وکړي، شروع یې کړي چې په دنیا کې له هر قسم ته مسلې سره مخامخ واس، هغه مسله به الله تعالی د دغه وظیفې په برکت سره در حل کړي. دوستانو، دا وظیفه ده د سورة البقره اخیری 2 آیاتونه. هغه زه تاسو ته درکیم چې کم آیاتونه دي، صرف 2 آیات دي، ډیر کوچنی دی، هر کس یې کولای شي، اسانه، ډیر اسانه ده. دغه د سورة البقره چې د قرآن شریف اول سورت نسی سورة الحمدلله شریفه ده، له دغه نه بعد چې کم سورت الف لام میم ذالک الکتاب، دا سورة البقره ده. د دې اخرنی سورتونه په د دې اخرنی 2 آیاتونه د دغه وظیفه دا د هر مسلې د حل کولو لپاره نهایت مجرب عمل ده. او دا دوستانو دا وظیفه سکیږي وخت یې خاص، هغه وخت کله چې ویدیږي، که یاد دی وي سجدې کې پروت یې وی وایه، کنه تر هغه مخکې په قرآن شریف کې هم ویلی شي. مثلا چې خوب ته ځې ویدیږي نو دغه یوه وظیفه وکړه، سهار ته به خپله د دې وظیفې هغه کمالات ته وویني، هغه معجزه به د دغه وظیفې خپله وویني چې دا وظیفه څنګه تاثیر کوي. د سورة البقره چې کم اخرنی 2 آیاتونه دي، په کم کور کې چې وویل شي په کور کې الله تعالی برکت اچوي، په کور کې الله تعالی اتفاق، اتحاد، محبت ټول راولي، له هغه کور څخه نفرت، بې اتفاقي، جګړې، جنجالونه ختمیږي، او له هغه کور څخه الله تعالی فقر، مسکنت، غریبي دا ټول ختموي، او دغه کور هر انسان به الله تعالی عرب پتی جوړ کی، یعنی مالدار وی کی، سرمایدار، له فقر مسکنت څخه به ټول خلاص کړل شي. دوستانو، دغه کومه وظیفه چې ده دا ډیره بهترینه وظیفه ده، په پابندي سره وکړئ. او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث شریف د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سورة البقره کې چې کم 2 آیاتونه دي، دا د الله تعالی له خزانو څخه ماته راکړول شوي دي. د الله تعالی د عرش لاندې چې کمې خزانې دي، له هغه څخه دغه 2 آیاتونه ماته راکړول شوي دي، د ما د امت لپاره دي. نو دوستانو، دا وظیفه خپله هم زده کړئ، نورو ته یې هم وښیاست، کور کې یې زنانو ته یا داسې نورو ستاسو ملګرو، عزیزانو، قریبانو، دوستانو ته دا وظیفه وښیاست، ځکه چې دا ډیر له رحمت څخه ډک آیاتونه دي. دغه 2 آیات وظیفه چې څوک کوي، الله تعالی به یا په رحمتونو باندې، په نعمتونو باندې ونازوي. او حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کم شخص، کم انسان چې د سورة البقره اخرنی آیاتونه ووایي، هغه د ده لپاره کافي دي. یعنی په زندگی کې دغه د ده لپاره داسې کافي دي چې د فقر، مسکنت، جنجالو، بې اتفاقي، جګړې، ناجوړي، بیماري د ټولو مخنیوی کوي. نو دغه 2 آیاتونه درته کافي دي، د دغو 2 وظیفه ورد وکړه. دوستانو، وظیفه دا درښیم، د وظیفې طریقه درښیم. اولین چې کله وظیفه شروع کوي، خو تر هغه مخکې درود ابراهیمي یو ځل ضرور ووایاست. له هغه نه بعد چې کم وظیفه دا شروع کیږي، هغه وظیفه به دا شروع کړي. مثلا د قرآن شریف چې کم سورة البقره ده، دغه اخرنی آیاتونه چې دي، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، له دې ځای څخه نیولې بیا تر دا ځایه پورې فانصرنا علی القوم الکافرین، تر دغه ځایه پورې د قرآن شریف اول سورت نه 2م سورت دستی سورة البقره ده،
د الحمدلله لخوا سي شروع کی. دوم سورت دستی سورۃ البقره ده، خلفای لخوا سي شروع کی. بیا دوم سورت قل اعوذ برب الفلق ده. نو نه لسر لخوا سي شروع کی. اولین سورت الفاتحه ده چې الحمدلله شریفه ده، لغه نه بعد سورۃ البقره ده. د سورۃ البقره فای به درواړوي چې دغه سایه سورت ختمیږي، د اخرنی آیاتونه دي. لدغه ځای څخه شروع کیږي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته. لدغه ځای څخه نیولې بیا تر فانصرنا علی القوم الکافرین فوري دغه دوه آیاتونو تلاوت تقریبا 10 واره وکړي. کله چې 10 واره وکړي فرزان یې جوف کوي او د خپل حاجت کې پوره کولو، د مشکلاتو د دفع کولو، د زندگی د اسانتیا لپاره، د آخرت د مشکلاتو د دفع کولو لپاره دعا وکړي. ویده سي ان شاء الله الله پاک جل جلاله به تر سهار مشکلات ټول حل کی او تر سهار به له هر قسم افات وساتي. په کم کور کې سویل کیږي هغه کور ته شیطان بیا هیڅ کله نه داخلي. دا وظیفه دوستانو خدای دې وکړي تاسو خوښه سي وې کړی، نور ته هم وښایي. الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.